یکشنبه په ورځ د اګست په 25مه د سوریې ولسمشر وویل چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅې لا هم ثابتې پایلې نه لري. بشار الاسد د سوریې پارلمان ته په خپله وینا کې وویل که څه هم له روسیې څخه د ترکیې ځواکونو وتل غواړي، خو دا موضوع د خبرو اترو لپاره شرط نه وه. ترکیې په 2011 کال کې په سوریې کې د کورنۍ جګړې له پیل وروسته له روسیې سره خپلې اړیکې پرې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا وروسته ترکیې د مخالفینو ملاتړ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. دا ملاتړ په داسې حال کې شوی چې اسد خپل مخالفین ترهګر ګڼي. د سوریې په شمال لویدیځ سیمه کې چې د بشار الاسد د مخالفینو تر واک لاندې ده، د ترکیې په ملاتړ د سوریې ډلې د بشار الاسد د لرې کولو په لټه کې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سوریې یشت سیال بشار الاسد په تیرو میاشتو کې په مکرر ډول وویل چې دوی لیوال دي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا رغولو ته لیوال